اوکې بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مو درس په پاپ مینیو کې په پاپ مینیو کې پرسنلایز پورې رسیدلی مو صحیح را پرسنلایز پورې مو خبره کړې با کلرز مو ویلې ول د کلرز نو وروسته موږ سره لاک سکرین دی چې دی لاک سکرین زبرشم ها درس مو نن پرسنلایز کې دی او پرسنلایز کې راغلی خبرو مو کړې با تر کلرز په نن ټن وای لاک سکرین تاسو که چیرته مو یاد شي لومړنی وخت کې مې درته ویلي چې موږ سره سکرین یو چې کله موږ کمپیوټر ولګو هغې ته لاک سکرین ویل کېږي هغې نه چې کله لږ مخکې راشو دغه کوم چې اتھنټیکیشن سکرین چې موږ ته راشي معنا دا دی چې هغې ځای کې موږ چې پاسورډ ورکوو نو بیا چې ورته پاسورډ ورکوو هغه ځای ته څه ویل کېږي ساین ان سکرین ورته ویل کېږي صحیح ده څه ورته ویل کېږي ساین ان سکرین هغه ساین ان سکرین نه مخکې چې کوم یو دی هغې ته دغه څه نوم ورته اخلي هغه لاک سکرین دی که نه نو موږ خبره اوس د دغه لاک سکرین کوو دا دی که نه د دې ځای اړونده خبره ده موږ سره صحیح ده که چېرته زه غواړم ما د دې ځای دغه تصویر بدل کړم نو هغه عادي ځای نه نه کېږي ګوره دلته به ته راځې پرسنلایز کې او لاک سکرین ته به راځې په لاک سکرین کې لومړی موږ سره بیکګراوند دی که نه په بیکګراوند کې موږ سره لومړی پکچرز هماغه خبره ده که دې کې زه پکچر لګوم که سلیډ شو لګوم پکچر معنا دا ده چې یوازې یو تصویر به زه پکې لګوم چې به لګوم یوازې یو تصویر دا مې پکچر مې ورته انتخاب کړ که نه ګوره زما دا تصویر په خوا ته راشي ته کلیک وکړه ګوره دا تصویر ورسره راغلی دی پام دی ورته چې هر یو تصویر دی نه نه دا تصویر مې په کار دی راشي دلته کلیک وکړه ته ګوره دا تصویر به اوس پرې راغلی وي صحیح ده چې کوم یو تصویر ته غواړې هماغه تصویر به دلته راغلی وي صحیح ده که چېرته براوز ته راشي نه نه ته ورته وایې چې راشه زه درته خپل یو انتخاب وم زه غواړم دغه درته انتخاب کوم راشه دې باندې کلیک وکړه دلته ته وګوره په کوم ځای کې په لاک سکرین کې به بیا دغه تصویر لګېدلی مشکل پکې شته دی نو دا موږ سره څه خبره ده د لاک سکرین دا کې هغه خبره ده شو پکچر که چېرته زه راشم سلایډ شو معنا سلایډ شو دا معنا ده چې دې باندې یو فولډر لګوم ښه نو دلته چې تاسو سلایډ شو لګوئ که نه سلایډ شو تېر ځل موږ پېژندلی وه که نه چې مثلا یو فولډر بس موږ ورته ورکوو صحیح ده په دې کې داسې دی د سلایډ شو کې چې موږ یو فولډر ورته ورکوو هغې کې مختلف تصویران دي هغه به بیا بدلېږي رابدلېږي نو سلایډ شو چې موږ کله ورکړله ایډ فولډر هغه فولډر د دې ځای تاسې فار ایگزامپل دا فولډر دی بل فولډر دی تاسو دې ځای کې ورته اضافه کولی شي صحیح ده که چېرته لاندې راشو وایي چوز ون ایپ ټو شو ډیټیل سټیټس آن د لاک سکرین وایي داسې یو اپلیکیشن ته موږ ته وښایه چې په دغه لاک سکرین کې تاسو ته ډیټیل معلومات وښیي لکه څنګه مثلا ما ته وایي در هوا برک ورکړی که نه دا به ما ته دقیق معلومات راکوي چې اوس هوا څنګه ده دا دقیق معلومات راکوي هغه زیاتره وخت انټرنیټ سره کنیکټ وشي داسې کېږي که نه زموږ کمپیوټر خو هېڅ انټرنیټ نه ګوري او کمپیوټر پر انټرنیټ ډېر زیات استعمالوي دا خو دلته ګران دی ډېر که نه په خارج کې بیا ارزانه وي نو بس خارج کې په پاکستان کې هم پاکستان هم خارج کې راځي صحیح ده یا وای فای سره چې وصل شي نو بس هغوی وای فای لري به دې سره وصل نو دقیق معلومات تاسو ته ښایي بل وای چوز ویچ اپ شو کویک سټیټس آن د لاک سکرین وای دا یو اپلیکیشن نه تا انتخاب کا چې هغه داسې کویک سټیټس ښایي کویک سټیټس څه معنا داسې لږ لږ معلومات تاسو سره په دې لاک سکرین کې ورکوي بل لاندې څه وایي وای شو لاک سکرین بیکګراوند پکچر ان د ساین ان سکرین ګوره دا لاک سکرین دی را سره که نه د دې نه مخکې دغه کوم یو دی ساین ان سکرین دی نو خبره موږ ته داسې کوي چې دغه لاک سکرین باندې چې تاسو کوم یو تصویر لګولی آیا هغه درته دلته په د دې تشي باندې ساین ان سکرین باندې اوس را سره ښکاري که نه هغه درته پرې ولګوم که نه زه ورته نه نه راشه مې لګوه د دې مه کلک لرې کړه تاسو راشئ لږ چک کوئ اوس پکې شته نه نه بس ته بدل شو که نه دې باندې پوه شوئ نو زه ورته هم دا هم را سره ولګوه بل چې دی سکرین ټایم آوټ دی سکرین ټایم آوټ سکرین دی باید څومره وخت کې بند شي خو دا موږ بیا ډیپ وایو په یوزر او چې کې وایو پاور اپشنز کې بیا ډیپ وایو صحیح ده هلته بیا ډیپ ورپسې ورځو په دې باندې پوه شئ لاک سکرین کې بله ډېره مهمه خبره چې هغه دلته سکرین سیور سیټینګ دی صحیح ده دلته که چېرته راشم سکرین سیور کې ما ته څه وایي وایي نن یو څومره زه غواړم چې دلته زما یو 3D ټیکس راولم معنا دا دی چې داسې نوم دې تاویږي راته دا دی که نه زه دلته راځم چې شي باندې کلیک کوم سیټینګز باندې کلیک کوم سیټینګ باندې کلیک کوم ګوره تاسو سره دا شی داسې ټایم غوندې وي تاسو به دلته چېرته راشئ کسټم ټیکس ته به راشئ فار ایگزامپل زه دلته ورته وایم چې را سره وښایه عمران نه سره وښایه صحیح شو دا نوم را سره وښایه تخلص دې شي عمران خان ورته ورکوم دا خان شو وای د دې دا د کومه شکل کې در سره راشي زه راځم فند ته راځم صحیح ده زه ورته راشه دا په داسې شکل کې یا په داسې شکل کې باید ریګولر او بلیک ګوره
اوبلیک دی ها دا بولډ او کوم سره چې دې تاسو ته تغیرات راوستل شي ګور دا په داسې شکل کې راځي ریزولوشن وای سلو که هاي دا ډیر غټي درته ولم کوم منځنۍ درته راولم سیدا ریزولوشن تاویدل راته ولې څومره دی کې هاي که سلو سیدا قرار کتیز بل سای دې اندازه غټه را سره راشي صحیح شو بل خبر روټیشن ټیپ په کوم ډول ټیپ چې سپین اصل کې داسې لکه هغه چې سپین باندې وکړي تویږي را تویږي سی سا پر رقم داسې ګور دلته په ټی کې دلته بیا چې بیا په ټی کې په داسې ډول و بل او ټمبل او ګور ټمبل لکه د ټوپکې غوندي بوهي سیدا وای په کوم ډول سره سپین ډول سي را سره سرفیس وای کوم چې ریفلیکشن د ټیکسچر نو بس دلته ډېر خبرې پکې نه کوو راځي دې نه اوکې کو کله چې تاسو کمپیوټر لګي او 2 سکند پرې دی ګور دلته راغلی دی وایټ سکند دغه ځنه تاسو دغه منټ ورته انتخابول شي څومره منټ انتظار دی دا در سره وکي سیدا که چیرې تاسو دا کمپیوټر 2 منټ دلته ما 2 منټ خو دې کنه که چیرې سره ما 1 منټ ما دا کړ کمپیوټر مې دې ځنه ادي امدا سه پرې خوسل اوس ما دې سه پرې خوسل کنه 1 منټ پورې ماري کمپیوټر سره کارونه لرو نو سیده بدلته چیرې دغه نوم به پیراشي سیدا ګایز پرې باندې پوښي ان ریزیوم ډیسپلی دا غوړې کچیر دا وای تاسو دا پی به ولګوي دلته را ملت راکړل شي نو دا خو 3D ټیکس بل بلینکس خالی کا سوري بلینک فقط تک تور تیار در سره ولي په دې سکرین باندې ببلز معنا دا سګوري چې شی برازي دا سګوري د کپکانې باندې برازي پریو دا کله تاسو پریږي کنه دا سګور سره راځي صحیح ده ګایز دا سکرین باندې خپل دا در سره شي به دې نه وځي اسکیپ ګور زرا زم دا ببل سول سره صحیح شو دا ګور بلینک څنګه وی پریو دا څه په تور تیار او پیراشي هغه وخت مونږ به هغه کړو کنه د 3D ټیکس کې نوم زرا زم 3D ټیکس ګور چې کله باندې کې به دا سر سره شي مشکل پکې سره هغه چې دې نظر سره شم ببلز مون میسټیفای هم یو د یو ډول دی ګور دا یو کرخه باندې پکې تاوی ګرته وي کله چې تاسو کمپیوټر خپل پرې دی ګور دا څه پکېږي در سره سیدا یو څو سکند ته تاسو پرې خو راکنه دا خپل چې وکي دا بل سره وکي داسې اسکیپ باندې پرس کوی دې صحیح نه بیرته وځي شو فوټوز یو تصویر په لګوي دلته ګور دا تصویر دی دا تصویر هم تاسو دې نه سیټینګ نه بیا چینج ولې شي ګور دا پکچر کنه براوز بل پکچر ورته کوم د سپیسی ته نه راځه ورته ما چیرته راځه دلته وګورم دلته به تاسو سره فور ایگزامپل زه به ورته وښیم شو ډیسکټاپ باندې دی مثلا کوم یو تصویر ډیر سره په ډیسکټاپ باندې یا رولې حدیث نه تاسو تصویر سره انتخابولای شئ سیدا په دې باندې پوښوي بل خبر را سره رایبن اصل کې پټه ونی ته کې ګوره دا څه پټه ونی ور سره پکې راشي سیدا دا څنګه کېږي در سره په دې باندې براشي چې کله دا تاسو کمپیوټر پرې خو راشي شو دا منټ دې ځنه ورته انتخابولای شئ څومره منټ کې دا سره راشي زه ورته نن معنا کچې تاسو بیرته لري کوی نن باندې کوي بس یو به هم در سره ناراضي نن لپاره بس لاکسرین نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله به نور